بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې مهاله به جوړ او روغ یاست. نن راځو د فوټوشاپ CS6 یا د فوټوشاپ CS6 دیارلسم درس ته. دیارلسم درس یې راځم زه فوټوشاپ زما په کمپیوټر کې خلاص دی. دیارلسم درس پر دې باندې بحث کوو، یعنې ایمیج کمباینینګ، څنګه کولی سو دوه تصویره سره یو ځای کړو. ډېرې مختلفې طریقې په فوټوشاپ کې لري، یو دانه دوې چې زده کړي نور یې خپله جوړولی سي. خو نن راځو پر هغه طریقه باندې بحث کوو چې موږ ایمیج کمباینینګ، هغه کمباینینګ یا هغه ترکیب د تصویرونو وکړو چې هغه ته کولی سي چې دوه تصویر هم پکښې یو ځای کړي، یو تصویر د بل سترګې هم سره یو ځای کړي، یو تصویر خوله د بل هم سره یو ځای کړي، یو تصویر پزه د بل سره یو ځای کړي، یو تصویر سر د بل د یو ځای کړي. مختلفې طریقې په دې کې اپلای کولی سي. زه راځم یوازې څه درته کوم، یو تصویر را اخم، یو منظره را اخم، په هغه کې د یو بل کس تصویر دروم چې معنا دغه کس تصویر په دې منظره کې اخیستی دی. فرض که زه راځم تصویرونو ته راځم، یو تصویر مې همدغه دی، په دې کې کوم تصویر انتخاب کړم. دا دوه تصویره انتخابوم. ګوره دا نجلۍ به دلته راوړو، د دې درخت سره به یې ودروو. راځو اوپن کوم، یې دواړه خلاصوم. لومړی د دې څخه مخکې چې تی تصویر د یوه ځای څخه بل ځای ته یوسئ، باید چې دواړه انلاک کړئ. پر دا کول باندې ډبل کلیک وکړئ، دا اوکې کړئ. راځئ پر دې بل هم ډبل کلیک وکړئ، اوکې کړئ، څپه وکړئ، ډبل کلیک وکړئ او اوکې کړئ. ځکه تر هغه ثانیې موږ په دې کې بیا تغییر نسو راوستی، انتقال کولی نسو، موو کولی نسو دا تصویر. اوس زه غواړم هغه تصویر دغه نجلۍ راولم، چیرې ودروم، دلته ودروم په دغه منظره کې چې د دې بکګراونډ تغییر سي، یعنې هغه ډول بکګراونډ دې سي. د دې لپاره به لومړۍ ته راولاړېږئ، چپه کلیک به نه سي، دا به انتقالوي چیرې، دلته به یې راوړې، دغه بل تصویر کې به یې ودروئ. په دې ځای کې زه راځم دا چیرې دروم، دلته یې دروم. تصویر لږ غټوم چې راته معلوم سي، دا به دلته ودروم. اوس که چیرې ته غواړې دغه تصویر غټ کوچنی کې، کنټرول ټي ووهه. کله چې دې کنټرول ټي ووهي، در دغه ځای ونیسه، غټ او کوچنی کړه. زه یې پر دغه حال پرېږدم، انټر وهم چې بېرته دغه انتخاب څخه ووځي. کله چې دې حالت ته راورسېداست، بیا هم راسئ، دلته کاپیسټي موږ لرو. دا کاپیسټي پر دې ځای چې موس ودروئ، ستاسې موس په دوو غشو تبدیلېږي. که دې خواته بوځئ، دغه مې ډېرېږي، کاپیسټي دا ظرفیت یې، که دې خواته کوئ بیا لږېږي. ګوره اوس ته دواړه تصویرونه وینې. کولی سې دغه خپل تصویر چې دلته دروې، دا پر هغه نقطه باندې ودروې چې ته غواړې. یعنې دلته ګوره اوس تا ته بکګراونډ هم معلومېږي، فورګراونډ هم معلومېږي، یعنې شا تصویر هم معلومېږي، مخ تصویر هم. هر ځای چې ته غواړې پر هغه ځای دا تصویر ته اجسټولی سې، درولی سې. زه غواړم پر دغه ځای باندې ودرېږم. بېرته راځم، ظرفیت د تصویر یا کیفیت یې ورډېروم. د تصویر اندازه یا سایز هم غټوم تر څو سم ماته معلوم سي. بیا به راسئ، د کیبورډ څخه به یا پی ووهئ او یا به هم راسئ پین ټولز، پر دې باندې به کلیک وکړئ. پر کوم باندې؟ پر دې باندې را به سئ، ټول تصویر به انتخاب کړئ. زه پر دې ځای باندې کلیک کوم، دلته راځم، ټول انتخابوم. دا به ډېر په دقت سره انتخابوئ، ځکه چې بیا هغه ساحې یا د دې تصویر بکګراونډ ورسره ولاړ نه سي، ځکه بیا هلته پکښې معلومېږي. ډېر دقت به ورسره کوئ تر څو ټول تصویر انتخاب سي. ما بیا هم ډېر په دقت نه دی درته انتخاب کړی، ته به ډېر په دقت انتخاب کړې. د خیره
دا د انتخاب سو. اوس به راسي رسته کلیک به پر وکړي میک سلیکشن، یعنې دا به انتخابي جوړ کړي. کله چې میک سلیکشن پر ووهي بیا به کنټرول شفټ آی بټن د کیبورډ څخه ووهي. کنټرول شفټ آی چې مو ووهي بیا به د ډیلیټ بټن ووهي. کله چې مې د ډیلیټ بټن ووهل یعنې کنټرول شفټ آی دا معنا چې مخکې تا تصویر انتخاب کړی و، کنټرول آی شفټ بکګراوند انتخاب کړي. موږ د ډیلیټ بټن ووهل او بکګراوند مې څه په وکړي ډیلیټ مې کړي ولاړی. کله چې مې ډیلیټ کړي موږ ته پاته څه سو خالي تصویر پاته سو. د هغه څخه وروسته به تصویر لږ لرې وژندې کړئ، بیا به راسئ موو باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ تصویر به بیا پر خپل ځای باندې ودروئ، هر ځای چې تی غواړئ. فرض که زه پر دې ځای باندې دروم. کنټرول ټي په دې باندې تصویر کوچنی کېږي نه، خو دغه شاوخوا بکګراوند یې کوچنی کېږي. دا به لږ کوچنی کړي ورته، داسې انټر وکړي. دا و زموږ د تصویر کمباینینګ، یعنې څنګه دوه تصویره موږ سره یو ځای کولی سو. کله ناکله چې کنټرول ټي ووهئ د تصویر ساحه کوچنۍ وغټه کړئ، بیا ته دا تصویر نسئ تغییر نسئ ورکولی، بیرته به کنټرول شفټ آی وهئ تر څو بیرته دې تصویر ته راسئ. دا یعنې دا موږ داسې جوړ کړي چې د دی مې راواخیستئ بل ځای مې کېښوئ او دغه یې ښه لار ده، ځکه تا بکګراوند وغورځوئ یوازې تصویر دې راواخیستئ، نورې لارې هم موږ لرو. دا و زموږ نننی درس چې څنګه دوه تصویره سره یو ځای کړو. چې یو تصویر مو راواخیستئ په بل تصویر یو منظره کې ودروئ. راتلونکي به د خیره پر نورو کمباینینګ برخه چې دا څه ډېر وضاحت پر وکړو، ځکه چې مهمه برخه هم د فوټوشاپ ته دا کمباینینګ د ایمیج کمباینینګ چې موږ په تصویرونه څنګه دوه سره یوځای کولی سو. یو تصویر دې د یو چای، سر دې د بل چای، تصویر دې د سر دې د یو چای، نوره بدنه دې د بل چای، لاسونه دې د بل چای، پښې دې د بل چای، سترګې دې د بل چای. دا ټول تغیرات موږ دغه تغیرات چې اوس مې درته وویل هغه ښه لارې دا ده چې موږ د کومې لارې وکړو، د همدغه پین ټولز د لارې او د دوو تصویرونو چې سره یو ځای سي، بیا د دوی ظرفیت یا کیفیت یې لږ ډېر سي چې موږ سره معلوم سي. نورې لارې موږ لرو. په راتلونکي ورځو کې د خیره بیا پر هغه باندې بحث کوو. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.